د افغان مهاجرینو په باره کې سره دغه کوم د دې پولیس دخلونه به تاسو خپل ووري افغان مهاجرین چې کله پاکستان حکومت دا فیصله وکړه چې افغان مهاجرین دې بیت لاړ شي کوم هغه افغان مهاجرین چې غیر قانوني دي په پاکستان کې هغه لاړ شي خپل ملک ته لاړ شي خپل ملک ته واپس شي تر 31 اکتوبر پورې هغه ته ټیم ورکړی و اوس چې دی هغه تنګول کوي پادابول کې دا شم په کراچۍ سیند بلوچستان پېښور پنډۍ کې اسلام آباد کې هر ځای کې چې هغه مهاجر پراته دي هغه ډېر زیات تنګوي دغه ویډیو سره شریکوم هغه افغانان چې وایي چې موږ سره شنه کارونه دي موږ سره زیړ کارونه دي موږ ته څه نه وایي او مثلا خبرې هغه افغانان وباسي چې غیر قانوني دي نو د هغې دپاره دغه ویډیو ده چې دغه ویډیو تاسو وګورئ د دې پولیس د خولې نه تاسو واورئ چې پولیس پکې تاسو ته څه وایي افغان مهاجرین روان دي او دغه حکومت د پاکستان حکومت یې ډېر زیات تنګوي او ډېر زیاتې پدابوي پلیز مهرباني مسلماني ده دا خو د کفر ملک نه دی دې طرف ته مسلمان دي هغه طرف ته مسلمان دي کم از کم چې د دې خلکو ډېر دومره خیال وساتل شي چې دا مېلمانه دي چې دغه مېلمانه خپل وطن ته واپس شي او دغه مېلمانه خپه لاړ نه شي او دغه مېلمانه خوشحاله لاړ شي خپل وطن ته نو دلته په تورخم کې په تنګول کې دغه کډ والا پدابوي پیسې ته اخلي دلته چې کله دلته نه پاڅېږي او پاڅوي راشي په کورونو باندې ورځي نیسي تاڼو ته بوځي نو ډېر سخت مشکلاتو سره دغه خلک مخ دي دغه زموږ په دغه افغان مهاجرینو ورونو باندې الله په خپل رحم فضل و کرم وکړي او دا ژوند سره تړلې خبرې دي د دې به تر اوسه پورې دلته رزق نصیبوه او د دې نه پس په افغانستان کې رزق نصیبوي او چېرته چې د انسان رزق نصیبوي رزق لیکلی عمل ته الله پاک انسان بوځي خو دغه خلک تنګول او دغه خلک پادابول او دغه خلک چې دی خفه کول دغه ډېر بې انتها ناجایزه کار دی د انسانیت نه خلاف کار دی نو دغه افغان مهاجرین حکومت ته دغه سوال دی زموږ چېرې دغه افغان مهاجرین په تورخم کې ما پدابوي دلته چې دی پاکستان کې ما پدابوي او تاسو دې ته کوم ټیم ورکړی دغه ټیم سره بالکل هغې روان دي وځي او تورخم کې تقریبا 15 ورځې شپږ ورځې دی تېروي هلته ډېر سخت ګاډي ولاړ دي زر ګاډي نه وباسي نو ډېر زیات مشکل دی نو دغه بابا دغه ویډیو سره شریکوم بیا نورې خبرې کوو اول هغه خلک وباسي چې کاډي نه وي بیا چې هغه خلک وباسي چې زیړ کاټونه وي بیا هغه خلک وباسي چې دا نور کاټونه وي نو هر سړي ته زما دا یو پیغام دی چې په پاکستان کې کم سړی روزګار لري کار لري سم خرڅ کړي چا باندې پیسې قرضي د چا در باندې نو کوشش وکړي تاسو د پولیس خبرې واورېدلې چې یاره دی وایي چې یاره چا سره چې زیړ کارډونه دي چا سره چې شنه کارډونه دي اول غیر قانوني چې کم دي چا سره کارډ نشته هغه وباسي او هغې نه وروسته بیا زیړ کارډونه والا او بیا شنه کارډ نو والله اعلم وروسته کارډونه بیا الله خبر دی خو چې څه کېږي یا څه نه کېږي خو کم افغان مهاجرین چې زیړ کارډ لري شین کارډ لري او هغې خپل کارونه مصروفیات ډېر زیات اوږده کړي نو خپل قرضونه خپل کارونه خپل مصروفیات راعلان کوي څه خبرې اچانک دغه شان فیصله شوي او وشي او دی بالکل دغه افغان مهاجرین په زوره باندې وباسي دی هم وباسي زیړ کارډونه والا شنه کارډونه والا نو بیا به دغه افغان مهاجرینو ته ډېر زیات نقصان پېښ شي هغې خپل کورونه چې دي یا مطلب خپل کاروبارونه چې خپل قرضونه دي او ډېر زیات لرې حده پورې تللي نو هغه خپل کارونه هغه افغانانو خپل کارونه او خپل روزګارونه راغونډ کړي او لږ دې راکم کړي چېرې که چېرته خبره داسې وي چېرې بالکل د زیړ کارونه والا وباسي او شنه کارونه والا وباسي او ټول افغان مهاجرین وباسي نو بیا به هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف وي چې چا ډېر غټ کاروبارونه وي او ډېر غټې پیسې هغې بندي کړي نو خپل ځانونه راسپک کوي نو دغه ویډیو زیات نه زیات شیر کوي او ټول افغانان یې شیر کوي بلکې ټول مسلمانان یې شیر کوي چې یاره ټول افغانانو ته ورسېږي چې چا سره دغه کارونه دي او هغې ښه بېغمه ناست دي نو کم از کم چې هغې کوم خپل ځان را کنټرول کړي زما او ستا په دغه وجه باندې چېرې دغه ویډیو د سره زیات نه زیات شیر کړي د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج د سره فالو کړئ د تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ د الله په امان